چټک ګامونه وړي پر لور د آبادۍ چټک ګامونه وړي پر لور د آبادۍ سیال سو د نړۍ وطن مو سیال سو د نړۍ سیال سو د نړۍ وطن مو سیال. دغه نقطه چې دا اوس موږ ته دلته قرار لرو دا د مرکزي دارالافتا جنوب طرف ته سړک دی چې د نظامی محکمه او ابرسانی دغه سړک د وصل نقطه ده. نو مخکې چونکې دا لار بنده وه د اندورون باندې، نو اوس الحمدلله د لار خلاص شوله او دغه د 111 متره په اندازه دا سړک او د 7 متره په اندازه عرض دا د ګټې پوخ سو. ان شاء الله تعالی د نن د ډمبر کېدلو کار شروع دی او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي ان شاء الله. د مرکزي دارالافتا جنوب طرف ته کم فرعي سړک چې فی الحال د اسفالټ چارې فعلا شروع دي، نو ان شاء الله نن به د اسفالټ چارې خلاص سي، د ترافیکو پر مخ په 4 ساعته کې پرانیستل سي. د 10 ورځو په جریان کې دغه سړک مکمل ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. کور دې د نازو او د ملال میوندې مخکې کارونه نه وو، ډېر ځوانان بیکاره دي، نو اوس چې کارونه شروع شوي د ښاروالۍ د خوا څخه نو ډېر کارګر په کار اخته دي. موږ په دې برخه کې د ښاروالۍ څخه ډیره زیاته مننه کوو. دغه اوس کومه سیمه چې تر پخولو لاندې ده دغه د رفت او مد سیمه وه، په دې کې مخکې موږ د لیچ کورونه وه یا دوکانونه مو د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو، دوړې وو، د نور مشکلاتو موټرانو تګ راتګ ستونزمن و دې برخه کې. نو په ټوله کې په د ښاروالۍ څخه ډیره مننه کوو. اوس پکښې غوړېږي د پوهنې ګلغوټۍ، اوس پکښې غوړېږي د پوهنې ګلغوټۍ.